سچا عاشقان شه په پیغمبر څنګه صحابه کرامو که یو کس په محله کې پورا سچا عاشق رسول شو قسم په خدای کې په دې ټوله محله کې د مالګې د پاره د مالګې او د سپیلنو د پاره چې د قادیانې پیدا کې ان شاء الله یو غواړي یو حضور پاک هم خوښ دی لکه کنه د هغې ږیره مبارکه وکنه تاسو به څه کوئ نو چا چې اواز وکړي پرېږدو به دوی خو د مخکې نه پرېښې ده د چا چینی ابه ږیرې پرېږدی که خیر انشاءالله لاس اوچت کړئ انشاءالله ووایئ د چا چې دا خواسې پرېښې ده نه یې سره یې پرې نه دی د حضور پاک سره مینه وکړئ د هغه د سنتو تابعداري وکړئ د چا هم چې ګیرې نی نن نه پس فیصله وکړئ په مجلس کې چې انشاءالله ګیرې به پرېږدو که خیر مینه خو دې ته وایي من قسم په خدای ماسخوتن منزل نه ځو تیاره ده ماسپښین منزل نه ځو ګرمي ده سار منزل نه پاسو یاره جي خوب مور ورته وایي بچې پاسه منزله که نه پاسه بچې نور راخېږي ای بچې نور راوخته یاره مور یو خو تانه نه خلاصېږو دغه اوس لږ ساعت مخکې وده شم تا ته چا ویل ټوله شپه فیسبوک کوه سو بجو پوری اشتیا خبر بنن کو سو بجو پوری نیٹ کوئے دریو سالورو بجو پوری کوئے کہ نہ کوئے رشتیا وائے یا وہ لسو پوری سوک نیٹ کئی لسو چت کے دور رشتیا ٹول کوئے ٹول دو لسو پوری ابھی پر ٹول نیٹ کوئے ولی گناہ کوئے پستر کو وگونا ولی گناہ کوئے کہ پیغمبر سرمی نہیں او رسول الله مبارک سره مینه هغه به کوي چې کوم د حضور پاک خوښوي قسم په خدای د حضور پاک په لاره تېرېده غوږونو کې ګوتې ومنډلې ننګار راته نو غوږ کې ګوتې ومنډلې نو چې څه منځې لاړ نو بیا په غوږ کې ګوتې ومنډلې نو چې څه منځې لاړ ګوتې لرې کړې بیا ومنډلې نو چې څه منځې لاړ او ډنګار یې نه اورېد نو بیا د غوږونو نه ګوتې مبارکې لرې کړې او د غوږونو نه د ډنګارو دپاره چې ډنګ ډنګ نه اورم ګوتې بنډلې او تاسو د ډنګار اورېدو دپاره په غوږ کې هغه شیزونه ورکړئ چې زه یې پوره واورم بل څوک یې نه واوري د سترګو ګناه دا ټول مونږ کوو د دې مجلس نه فایده والی زمارونه د حضور پاک د سنتو تابعداریو کې سچا عاشقان شه په پیغمبر څنګه صحابه کرامو که یو کس په محله کې پورا سچا عاشق رسول شو قسم په خدای کې په دې ټوله محله کې د مالګې د پاره د مالګې او د سپیلنو د پاره چې د قادیانې پیدا کې انشاءالله یو غواړي یو دا یو مولانا صاحب دی هغه په زړه کې جذبه پرته ده څومره لوی اجتماع جوړه کړه څومره خلک یې راوغوښتل دې سره د خلکو په زړونو کې د پیغمبر مینه پیدا کېږي نو هغه طلحه ابن برا ته حضور پاک وایي مینه شته وي یو وی ورشه پلار مړ که سر یې راوړه وی ښه منډه یې کړې وی دلته ودرېږه لږ ساعت کې زما د پلار سر به ستا په دې خپو کې پروت دی وی بچې دلته راشه موږ په چا پلاران نه وجنو ښه خو ما صرف کتې چې ما سره دې مینه شته که نشته د مینې مقصد تابعداري ده حضور پاک راغی مدینه منورې ته یو څوره د پسې تپوس وکړه یاره یو هلک و زما د اوښې نه تاوېده را تاوېده و ډېره مینه یې وه طلحه نوم یې د براز وی طلحه ابن برا نه ښکاري صحابه وی صاحب خو چې ستا نه غتلې ناجوړه شوې دی وی دی چې دو تپوس دی حضور پاک یې تپوس دله چې ورغې دی غریب په کټ کې پروت او داسې و چې بس اخیري سالګی بس لږ وخې پاتې و رسول الله مبارک وته وکتل وته وجړلې او هغه حضور پاک ته وجړل رسول الله مبارک تسلی وکړي په بنو نف قبیله کې دا کورو سمشته جمعات پکې راکوټه جوړ دي دا ورغلي د قبانه شاد حضور پاک تسلی ورکړه طلحه بچي خپکهګه ما الله به جوړ کړي ویل الله رسول په مرګ نه یریږم مرګ له خو یو وخت مقرر دی مرمبا جالم پدې چې ته مې ولید تا سره مې خدای مینه پیدا کړه نو ما وی چې زه به ستا نه نه جدا کېږم سپلی به در سره ګرځم ستا خدمت به کوم دغه ارمانونه به قبر ته یوړسم امې په کار نشو او بیا حضور پاک صحابو ته ځان له وی دا طلحه په دې بیمارۍ کې مري که وفات شو پر جنازه به پې زه کوم
چې څنګه راغی د هغه وفات شو او هغه وصیت وکړو په ګنګوسو پې شو وایي ګورې که زه وفات شم نو حضور پاک زما جنازې له مه راغواړئ په لاره د یهودیانو کورونه دي په تلو راتلو کې څوک تکلیف ورونه رسوي الله حالانکه د پیغمبر مبارک په جنازه په قبر کې الله انوار پیدا کړي رڼا چې مړ شو صحابو یې جنازه وکړه سار حضور پاک تپوس وکړه طلحه معلومات وکړې وی حضرت خو بیګا وفات شوی دی جنازه به کلې وی د شپې ښخ شوی دی تاسو ته ما نه وي زه به جنازه کوم وی حضرت تاسو فرمایلي خو هغه وصیت کړی چې په لاره د یهودیانو کورونه دي تلو راتلو کې څوک تکلیف ورونه رسوي مې راغواړه وی دی چې زه په قبر جنازه کوم حضور پاک په قبر جنازه وکړه او داسې یو دوا کړې ده داسې دوا قسم دی چې د دې نه بهترین او مبارکه دعا زما په ذهن کې بله نه راځي څه وایي اللهم الق طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك یا الله د طلحه برخوردار سره الله داسې ملاقات وکړه چې خدای ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي دا مینه لکه به رسول الله مبارک محبت او مینه پیدا کړي نو چې څوک هم د پیغمبر نه پس د پیغمبرۍ دعوه چا کړې ده او څوک د هغه پیروکار دي هغه راته داسې ښکاري لکه د ډیران سوټې او مړ دا سړی خو د پاګل غوندې وروغ نو پیسو لیونی کړی و دماغ یې خراب و یو ځل ده د خدایه دعوه هم کړې ده بیا وی د پیغمبر یم چا ورته وي تا له دغه راځي فرشته چې وحی دله راوړي وی یو که نه وی ستا د فرشتې نوم څه دی جبریل علیه السلام نه نه وی زما د فرشتې نوم ټیچي ټیچي دی دا داسې نوم دی ټیچي ټیچي د کابل کې امیر عبدالرحمن بادشاه ولېږه او په خط کې ورته لیکلي چې د پیغمبر په مه ایمان راوړه حضور پاک به خطونه لیږل نو دمغه پیښې شروع کړې هغه ورته د خط په شو لیکل اینجا بیا دلته راشه اینجا پارسی کې معنی دلته او بیا راشه خط ولا راغی نو میټینګ یې راوغوښته ملګرو دا خپلو باطلو امتیانو وی صاحب سی لیکلی دي وی راته یې لیکلي چې دلته راشه چا وی صاحب زه چې ځو که دا یو د کابل باچا در باندې ایمان راوړي به کابل د قبضه شو بس زموږ دپاره دا ډېره ده نور ورته وی ګورې لاړ نه شي که لاړ شي څه دي اینجا بیا دلته راشه وی که لاړې ګورې اینجا دنه جوړئ پرېږدي دی نه هغه نه چا تپوس وکړو وی که دې راغلي وي تا ورسره څه کول وی قسم په خدای چې د عبرت نمونه مې ته جوړوله دا د چل مې ورسره کو چې بیا به تر قیامته پورې چا د پیغمبرۍ نوم نه وي اخیستی کابلیان خو صاحبه توبه وباسه هغوی خو ورشه امریکا کم خوا تختوله داسې په منډه امریکا تله که نه چې لمن څه کوي چې پرتوګ هم ورپسې پرېده وی او څلور ورځې مهلت خو راکوي ګینټه هم نه درکو هغه امریکا چې ځان ته یې سوې شواروز مخکې د خپل ټایم نه نه راغو چې تښتېده ما وی چې کابلې دی وی افغانې نو په قبر کې دی بیا د نکیر منکروالو ته حاجت نشته 250 ملکونه یې داسې وډبول داسې چې په مخ یې وتښتول اوس دې پکې خدای امان راولي ښه ټول زموږ وروڼه دي افغانیان که کوم طالبان دي هم زموږ وروڼه دي او چې کوم عام وروڼه دي هم زموږ وروڼه دي موږ وایو چې خدای اوس په ټولو کې امن راولي او د قرآن او سنت نظام پکې خدای را زموږ د دې ملک سره زما شیخ و مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله ما د یو ځل تپوس وکړم حضرت ستا په هندوستان کې د قادیاني سره مقابله راغلې وه یو مې یو خو راته ووایه چې د هغه څه وې تا څه وې وی خندل وی یو درته د خوشطبع ویمه وی ما نه یې تپوس وکړو چې دا نبوت او پیغمبري د خدای پاک نعمت دی که نه دی ما وی بلکل وی چې د خدای نعمت دی نو ولې بندوې نعمت خو نه د پیغمبر مبارک نه پس بلم راشي بلم راشي دا خو د خدای نعمت دی ولې بندوې وی ما ورته نوټ راویسته چې دا نوټ د خدای نعمت دی که نه دی وی چې یو وی ما چې دا څوک په کور کې جوړ کړي یا په بازار کې خپل جوړ کړي موږ د دروال وایو نو جوړ دي کې خلک که دا خو د خدای نعمت دی چې څومره ډېر شي نو ښه ده هر سړی د خپل کور کې جوړوي وی نه که نه کور کې به نه جوړی پولیس به دې ونیسي حکومت به دې ونیسي مې ولې وی هغې ته جالي وایي مې جالي ورته ولې وایي وی د باچا ټاپه پې نشته
نو ما وی هغه پیغمبر چې په د خدای ټاپه د هغه نعمت دی او په پیغمبر چې د خدای ټاپه نشته هغه جعلي دی دا خدای نعمت نه دی دی باندې به پولیس نیسي په هغې به د قبر کې فرشتې راونیسي خدای شته که د بوسو سخې ده نه جوړ پیغمبر ډیر عزتمند دی او دا مرزا کم ځای مړ دی اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی مہر گرد نہ مرتا کبھی ساتھ کم نہیں ہوتے دا ٹٹے کہتے ہوتے پیغمبر نہ پٹٹے کے سو دے دا پیغمبر مشن پا لندن او پا امریکہ کی بھی دیکھو لندن کے ناستے او خپل پیغمبری خواره او تیر شوی ٹرمپ چې د ټرمپ د پرچار کاو او د امریکا او لندن نه دا فیصله کیږي چې تاسو د ختم نبوت دا قانون دا ترمیم وکړي نو الکه چې څوک رښتونی وي نه به لندن امریکا او انګریزان او یهودیان به د هغه لپاره پرچار کوي تاسو په دې نه پوهېږئ امریکا والا پرچار کوي برطانیه والا پرچار کوي یهودیان والا پرچار کوي نو د پیغمبر دا خلک به پرچار کوي دا خو د اسلام او د شریعت دشمنان دي رونو دا ختم نبوت عقیدہ دا ایمان سر تعلق لري دا دا حضور پاک اگا صفت چی دے کے سوک شریک نشتا رسول اللہ مبارک فرمائی دا اخیری پیغمبر آخر الانبیاء لفظ انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی مانا پس بل پیغمبر نشتا دا ما جماعت اخیری جماعت تے کم اخیری جماعت چی پیغمبر جوڑ کرے مانا پس بل پیغمبر نشتا چی بل جماعت جوڑ کرے شکر دے الحمدللہ تاسو پڑیر شوق ناستا مکلا او پدے عقیدہ ناستا مکلا او دے علماء دا مجلس جوڑ کر نستاسو دا اجتماع انشاءاللہ کہ دا نن میاشمخ کی دا خدای پا دربار کی قبول دا ولی پا یو خسوچ دا اجتماع جوڑا شوی دا او پا یو خفکر دا اجتماع جوڑا شوی دا او ٹول مرگری ٹولو تا دا درخواست دے چی کم دیم دا ختم نبوت پا نوم باند اجتماعی ٹول باغیل دے که خیر انشاءاللہ ٹول باغیل او شرکت بکوین پاکی دا سو خبری میں عرض کرے مولانا محضر سے او دا اگر جس سمر مرگری دی او دا اجتماع جوڑا کر سرستاسو اللہ مد رسول اللہ مبارک مرگرتیا نصیبہ کا اللہ زمان ستاسو دا حضور پاک دا مبارک لاس دا حوض کوثر و بنصیب کی او دا غی دا مبارک لاس ہے حضور پاک پا پخبل و مبارک و لاس و مطلب بور کی خدای دے گا خوش قسمت منگاو کردے خدای دے دا حضور پاک پا مخ کے مختورن نکی او دا چې څوک هم د پیغمبر د ختم نبوت د عقیدې مخالف و دشمنان دي الله دې ورته هدایت ور نصیب کړي الله دې سوچه مسلمانان کې که قسمت کې ایمان نه خدای دې مونږ خلاص کړي